الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد زی توحیدیار دی، د افغانستان بانک د ختیځ صحیح حوزې مسؤل. زما غوښتنه د ګرانو هیوادوالو څخه دا ده چې په خپل پیر او پلور کې افغانۍ وکاروي. د دې لپاره چې زموږ د ستاسې دغه ملي هویت دی د دې درناوی وشي، نو موږ تاسو باید پیر او پلور په افغانیو باندې وکړو، ځکه چې د دې په تړاو باندې نن موږ د ولایت په مقام کې داسې یو شانداره غونډه جوړه کړې وه چې محترم والي صاحب، معاون صاحب او د ټولو ادارو رئیسانو پکې برخه اخیستې وه. ټولو دا تصمیم ونیو انشاءالله تعالی چې د نن نه پس په خپل پیر او پلور کې افغانۍ کاروو. دوه خبرې دلته ډېرې مهمې وشوې چې مندرس پیسې هغه چې په ډېر چلښت سره زړې شوي وي، فرسوده شوي وي، د هغه پیسو په ارتباط باندې د افغانستان بانک عامه خدمات لري چې صرافان، هغه ورونه صرافان چې جوازونه لري، هغوی به هم سر په سر اخلي، 100 په 100، 0 په 0، 500 په 500 باندې، او چې هر څوک یې نه اخلي د مشکل په صورت کې موږ د هغې جواز کینسلوو. او کمرشل بانکونه هم تاسو نه په تاویلی کې، یعنې تجارتي بانکونه، خصوصي بانکونه به تاسو نه ټولو هیوادوالو نه هغه پیسې په تاویلی کې هم اخلي، هم وړې هم غټې په اعلی سویه په یو نرخ باندې. افغانستان بانک اداره به انشاءالله تعالی نن 12 تاریخ دی، په 14 تاریخ باندې به متحد المال مکتوب تکثیر کې تجارتي بانکونو ته چې وړې پیسې ټولې په یو شان اخلي، فیصدي پکې نشته، 5% به هم اخلي، 10 به هم اخلي، 10 به هم اخلي. ګرانو هیوادوالو ته به دا خدمات عرضه کوي انشاءالله.